د مولانا جلال الدین محمد بلخي د حکایتونو د لړۍ دوهم حکایت. د طوطي او بقال کیسه. بقال په خپل دکان کې یو ښایسته خبرلوس طوطي لاره. لکه انسان د دکان څارنه یې هم کوله او له اخیستونکو سره به یې خبرې هم کولې. دی د طوطیانو په ډله کې ډېر ماهر او لایق و. یوه ورځ په دکان کې دننه له یوې خوا بلې خوا ته الوت، ناپامه د ګلانو د غوړو پر بوتل ولګېد. غوړ توی شول. شېبه وروسته هټیوال راغلی، له هر څه ناخبره پر خپل ځای کښېناست. چې ځان ته یې پام شو، کالي یې غوړ شوي وو. شاوخوا یې وکتل، څه ګوري چې د غوړو بوتل مات او غوړي توی شوي دي. دوکاندار ډېر غوسه شو. طوطي یې پر سر ووهه. له وهلو سره د طوطي وریښتان توی شول. سر یې پک او خبرې یې نه شوی کولی. هټیوال په خپل کار پښیمانه شو. شپه او ورځ به یې له ځان سره ویل، کاشکې مې دا کار نه وی کړی او یا مې لاس مات شوی وی چې دا کار مې نه وی کړی. بقال ډېر نظرونه او صدقې هم ورکړې، خو طوطي په خبرو رانغلی. 3 شپې او ورځې تېرې شوې. هټیوال په هټۍ کې پریشانه او غمجن ناست و. ده به ډېر عجب او غریب حرکتونه کول چې ګوندې که طوطي په خبرو راولي. په همدې وخت کې طوطي د یو لوسري پک درویش په لیدلو سره په خبرو راغلی او په درویش یې غږ وکړ، ته ولې پک شوی؟ لکه چې تا هم غوړ توی کړي دي او بوتل دې مات کړی دی. د طوطي قضاوت ته ټول خلک په خندا شول، ځکه طوطي فکر کاوه چې درویش هم د ده په شان دی. ځان له پاکانو سره مه پرتله کوئ، سره له دې چې وینه او وینه په لیکنه کې یو ډول وي، خو په معنا کې ډېر توپیر لري. عالم له همدې کبله غرق او بېلارې شو. د خدای د رښتینو ابدالو له حاله ډېر لرې لږ خلک خبر دي. له پیغمبرانو سره یې سیالي پیل کړه او اولیاء الله یې لکه خپل ځان وګڼل. ویې ویل، که هغوی بشر دي، موږ هم بشر یو چې یو رنګه خوب او خواړه کوو. د ناپوهۍ له وجې نه پوهېږي چې د دوی او هغوی ترمنځ لوی توپیر دی. غومبسې له شکله یو رنګ ښکاري، خو د یوې په لشکه کې شات او د بلې زهر وي. واړه هوسۍ واښه او اوبه خوري، له یوې خوشایي له بلې مشک پاتېږي. دواړو له یوه لښتي اوبه څښلې وي، یو تشې اوبه بل خواږه ورکوي. په زرهاوو داسې شیان به ووینئ چې خواړه یې یو لیکن پاتې شونې یې فرق کوي. د یوه له خوړو ناپاکي او د بل خواړه واړه د خدای نور ګرځي. د یوه له خوړو نه حسد، بخل او نیکبدي پاڅېږي او بل د الهي نور خپروي. که په صورت خوږې او ترخې اوبه یو ډول دي، خو هغوی چې اوبه پېژني دا فرق کولی شي. اوس دوی معجزه او سحر په یوه تله تلي. ساحرانو هم عصا جوړه کړه، مګر د دواړو عصاو ترمنځ توپیر موجود و. کافران لکه بیزو هر څه چې نور کوي دوی هم کوي، ځکه دا د هغوی طبیعت دی. بیزو فکر کوي هر هغه څه چې نور یې کوي زه یې هم کولی شم، په داسې حال کې چې یو یې د الله جل جلاله په حکم، دا بل د دښمنۍ له مخې کوي. هغه منافق لمونځ د عبادت لپاره نه، بلکې د دښمنۍ له مخې کوي. د روژې، لمانځه او حج او زکات په معامله کې مؤمنان
بریالي او منافقان مات دي. له دې سره سره چې عمل یې یو شانتي دی خو په نیتونو کې لوی توپیر لري. هر یوه د خپل مقام، نوم او نښان پر لوري ځي. که مؤمن ته مؤمن وویل شي هغه خوشحاله، خو که منافق ته منافق ووایي په اور سوځي. د هغه یوه نوم د خپل ذات له کبله زړه راکښونکی او د هغه بل نوم د هغه د افعاتو له کبله خواشینونکی دی. میم، واو، میم، نون د تشریفاتو لپاره نه بلکې د هغه مؤمن د صفت د بیانولو لپاره دی. که منافق ته منافق ووایي لکه لړم د ده په دننه کې اور بلوي. د هغه د نوم بدوالی د حروفو له کبله نه دی څنګه چې د اوبو خوږوالی او تریخوالی د ضرب له وجې نه وي. که په جهان کې خوږ او تریخ سمندر شته دی خو ترمنځ یې برزخ لایب یغان هم موجود دی. د دغو دواړو سرچینه له یوه ځایه ده. دا دواړه پرېږده، اصل ته ځان ورسوه. د ښو او بدو زرو توپیر په محک کېږي. د هر هغه چا په زړه کې چې الله جل جلاله د محک ګوهر اچولی وي هغه د شک او یقین فرق کولی شي. د ژوندي په خوله کې چې خس یا خاشاک ولاړ سي هله را آرامیږي چې له خولې یې را بهر کړي. په زرګونو مړیو یا ګولو کې که یو خس وي ژوندی موجود احساسوي. دنیوي حیث دنیا ته زینه ده، دیني حیث اسمانونو ته. د دنیوي حیث د صحت لپاره طبیب پښتۍ او د اخروي حیث د صحت لپاره حبیب. دنیوي حیث تن پالي او اخروي یې ویجاړوي. دا د ځان لاره جسم ورانوي بیا یې وروسته آبادوي. هغسې چې د زرو د لټون لپاره خونه ورانوو بیا پر همدې زرو هغه آبادوو. اوبه بندوي چې لښتۍ پاک کړي بیا یې بیرته راپرېږدي. لومړی کلا ورانه کړي چې له دښمنه یې ونیسي او تر نیولو وروسته خپله ورانه کړې کلا بیا په خپل آبادوي. د دې بیچون کار کیفیت به څوک څنګه بیان کړي؟ خیر څه مې چې وویل کله به مو ورته ضرورت پیښ سي. دا هغه حیراني نه ده چې شا ور واړوي بلکې هغه حیراني ده چې د دوست په مینه کې دي مست او بېخوده کوي. د هغه یوه مخ د دوست په لور ورګرځېده او د دې بل مخ خپله د دوست مخ شو. د هر یو مخ ته ګوره او خدمت یې وکړه. ګواکې تا د هغه له مخه د هغه خدمت وکړ. ډېر انسان مخې ابلیسیان دي، هر چا ته لاس مه ورکوه. څنګه چې ښکاري د مرغانو اواز راوباسي چې په دې ډول هغوی خپلې لومې ته راولي. یو شمېر کسان د درویشانو پټې خبرې رانقلوي تر څو خلک په خپل افسون سره راګیر او مسخر کړي. د میړونو کار روښنایي او کریمي وي او د دودانانو کار مکر او بېشرمي وي. هغوی بومسلم ته د احمد لقب ورکړ خو د بومسلم لقب کاذب پاتې شو او د محمد صلی الله علیه وسلم اول الالباب هغه د حق شراب چې خاتمه یې سوچه مشک او د دې بلې بادۍ خاتمه ګند او عذاب وي.